ملګرو د قران پاک یو آیت کریمه ته د دې وظیفه چې دا تاسو د 15 شپږ مقصدونو د لپاره کولای شئ. اول نمبر مقصد کستا سو رشتہ نه د شوی ک الګ ته ک جنې د غوال چې موږ ته د خپل رشتہ ملو شي نو ک د دې آیت کریمه وظیفه شروع کړه ان شاء الله خپل رشتہ ورته الله تعالی ورنصیب کړي. دویمه فائدہ کچره یو خزه دا وي په ما باندې خاون ظلمونه کوي یا دا کشر نه ک خاون وي چې زما خزه صحیح طریقې سره زما خدمت نه کوي زما خبره نه مانی نو کدا خاون د دې آیت کریمه وظیفه شروع کړي دا خزه وسره بالکل صحیح سلامت شي مینه محبت وسره شروع کی خدمت به شروع کی او کدا خزه د دې آیت کریمه وظیفه شروع کی کنه نو خاون وسره مینه محبت شروع کی وهل تقول به ان شاء الله بالکل پرېږ دي صحیح شوجي. درېمه فائدہ ک خزه او خاون دي رشتہ هر څه شوی دي مینه محبت هم شته دی خو اولاد نشته دی لې دا غواړي چې موږ ته د الله تعالی اولاد را نصیب کړي نو کله د آیت کریمه وظیفه د خزه او خاون دواړو یا په خزه او خاون کې یو د آیت کریمه وظیفه شروع کړه ان شاء الله الله تعالی ورته نیکمل صالح اولاد ور نصیب کړي. څلورمه فائدہ که خزه او خاون دي اولاد هم شته دی خو لیکن دی وی چې زمونږ اولاد نافرمانه دي زمونږ خبره نه مانی نو دې دواړو که د دې آیت کریمه وظیفه شروع کړه نو ان شاء الله اولاد به د دې تابعدار وګرځي د دې خبره به بالکل په اسانه سره بیا مانی صحیح شوجي. پنځمه فائدہ کچره اولاد هر سشته دي تابعدارم دي خو لیکن اولاد بیماران دي په مختلف قسمه بیمارو کې مبتلا دي نو کله خزه او خاوند د آیت کریمه وظیفه شروع کړه اولاد به دا بیماری مکمل ختم شي ان شاء الله صحیح شوجي. نو به هر حال ډیر زیات فائدې د آیت کریمه دي د دې وظیفه به تاسو کوئ صحیح شوجي. آیت کریمه چې کنه ویم درته خو اول ته وری دا به تاسو او پیری وای بهتره دا چې هر مز نفس او پیری وای که هر مز نفس نه وینو کم از کم سحر او ماخام مز نفس او پیری به تاسو د آیت کریمه وای. آیت کریمه دا سه بسم الله الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. دا آیت کریمه په 19 سپاره کې دی دا آیت کریمه د دې وظیفه تاسو شروع کینو دا ټول فائدې به الله تعالی تاسو ته در نصیب کړي شه په دې باندې په خپل عمل وکړئ نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو تاسو ډیره شیر کړئ چې ټول مسلمانان د آیت کریمه او د وظیفه زده کړي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت ان شاء الله بعد ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان. السلام علیکم ملګرو سومنټ مخکې زلزلہ تیر شوه تاسو ټول به پیښوي سورز مخکم زلزلہ راغلی و اوس بیا د زلزلہ را بار زلزلہ راتل دینه دا معلومه کی چې الله رب العزت مونږ نه ناراضه دی مونږ نه خپه دی مونږ ټول ته خپل ګناهونو باندې توبه وستل پکار دی. هر انسان د خپل ګناه معلومه ده ما د خپل ګناه معلومه ده تاسو د خپل ګناه معلومه ده چې کومه ګناه په مونږ کې موجود ده کنه زره تر زره اغه نه توبه وستل پکار دی.